چې نه کار په هغه دي څه کار. شاعر رحمت الله رحمتی. نشرون کې اداره تعلیم الاسلام رادیو. چې په کوم وخت کې موسی د خدای نبی و، رسونکی د پیغام الهي و، یو نفر ورته حاضر سو چې رسوله زه یو عرض لرم د خدای پر در مقبوله. عرض مې دا دی چې یو خاص وک الله ته چې دا یو شی پر دنیا راکړي و ماته، چې په ژبه سمه پوه د حیوانانو، د پسونو، د آسونو، د مرغانو، چې په ژبه د حیوان کله زه پوه سم همیشه به خالق ته په شکر وسم. پیغمبر په ډېر ادب ورته ویلی چې خالق په خپل کار ښه پوهېږي خپله، دا چې ته په ژبه پوه د هر حیوان سې په دنیا کې به همیش ستړي ستومان سې. خپله ژبه دې په ذکر اموخته کړه، له غیبته یې ټول عمر پوشیده کړه. حیوانان به خپل ترمنځ سره ګډېږي، خو تا ته به سل فکره پیدا کېږي. در سحیر به عبادت ته کردګار وي، ټوله ورځ به در صفا د کاروبار وي. که زما په خوله کوې دغه کار هیر که، عبادت ته کردګار لا پسې ډېر که. سړي وویل قربان دې سم ښاغلې، دا سودا زما مغزو ته دراغلې. له ډېر فکر نه ډوډۍ نه سم خوړلی، نه د ورځې کاروبار سم کولی. دا چې ته وا کاروبار د سپاچېږي، نو یو بل رقم دې هم مشکل حلیږي. هغه دا چې زموږ په کور کې حیوانان دي، تر دا ټولو چرګ او سپی را باندې ګران دي. چې د دغو دوو په ژبه باندې پوه سم، نو به خلاص د دې چرتونو له فکرو سم. که نه زما په کور کې نور هم حیوانان شته، خو ته وایې چې په دې کار کې تاوان شته. د دې دوو په حق له خواست وکړه بادار ته، ګوندې دغه عطا وکړي وما خوار ته. چې کلیم الله هر څه ورته ویلی، د سړي سودا یې بو نتله پر بله. خو موسی اخر مجبور سو و دعا ته، په دعا یې لاس کې پورته والا ته. خدای خواست کې ورقبول سړی رئیس و، پوه په ژبه د خپل چرګ او د خپل سپي سو. چې چرګ او سپی هر وخت سره ګډېږي، دا سړی په هر څه باندې پوهېږي. په یو ورځ ناست په سرای کې ساټ محال دی، چې سپي او چرګ ته فکر سو جنجال دی. د سړي ښځې ډوډۍ هلته چپه کړه، چرګ د سپي څخه الو ګوله حمله کړه. سپي او چرګ ته ویل یاره ډېر نازوان یې، انصاف نه لرې په غم کې د خپل ځان یې. چې هر وخت دلته سترخان ټکوال کېږي، ته یې غټه ګوله وړې میده پاچېږي. زه نیم موړ سم نیم یې موږي تر سهاره، یو څه خیال خو د یارۍ وساته یاره. وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. چرګ ویل سپی سسر او شین کېږي، غم یې مه کوه سبا په نس مړېږي. چې دا نن شپه کله تېره سي سهار سي، هغه آس موږ د خاوند بلا مردار سي. تر هغه چې آس خلاصېږي ستا میله ده، میدګي نه لري خاص غټه ګوله ده. خاوند یې هم دلې دی ورته ګوري، تر زړګي وځي ستنې پورې هوري. چې سهار سو او لمر نو راختلی، بیا سړي واس تر ګنج رسولی. آس یې خرڅ کړي، زړه یې لږ څه پر کرار سو، بېرته راغلی بس اخته په خپل روزګار سو. غرمه بیا و چرګ او سپي ته منتظر سو، چې نن بیا څه سره وایي، ورته ځیر سو. خو چرګ بیا هغسې لو ګوله حمله کړه، د پرون په شان سپي هم ورته ګیله کړه. نن چې بیا هغسې چم وکړي نامرده، نازواني به دې هېڅ ونه خوري په درد. چرګ و سپي ته ویل ګوره مروره، سبا مري زموږ د خاوند هغه کچره، تر هغو چې دا کچره تمامېږي، دا ډوډیانې به دې نه در په یادېږي. سپي ویل چرګه چمبازه معلومېږي، نن مې بیا دوکه کوې، هېڅ نه شرمېږي. تا پرون ویل چې آس سبا مړ کېږي، پر هغه چې طبیعت برابرېږي. خو نه آس ته نه کچره زه شامه یم، ستا له دا رقم یارۍ نه په ګیله یم. سړي بیا سبا کچاره پر بازار کړه، دا یې هم خرڅه پر هغه خریدار کړه. سبا بیا د چرګ او سپي سره نارېږي، سړی کښېنسي چې نن بیا څه کیسېږي. سپي پر چرګ باندې کوله منتونه، چې بالا به دې خوراک بیا تامونه. هره ورځ مې په دا رنګ خطا باسې، لږ نصیبه مې دا غټې ګولې باسې. ستا یاري خو یاري نه ده ګورواني ده، بل په خټه دې اخښلې نازواني ده. چرګ ویله چې دا ستا خپل نصیب دی، دا سړی د حیوانانو لوی کاسب دی، او هغه ته هم پر رنګ ور معلومېږي چې فلانی حیوان مریض دی مردارېږي. چې سهار سي دی خورس کړي په بازار کې، زما او ستا په غم کې نه دی خدای یې خوار کړي. خدای تش په حیوانانو ښه پوهېږي، غم یې مه کوه سبا مریی مړ کېږي. د هغه به فاتحه وي او ختمونه، هره ورځ به تر چاړه وځي پسونه. چې تر څو دا مراسم دلته شروع وي، ستا به هم خېټه به ډکه تر سږمو وي. سړی ډېر سو وارخطا چې کار خراب دی، چې بې مرۍ خو زما ژوند ډېر د عذاب دی. مګر دا چې زما پر کور راته مړ کېږي، اوس لا ښه دی په یو څو پیسو خرڅېږي. بس سبا یې مرۍ بوتلي و بازار ته، په ښایسته قیامت یې ورکړي خریدار ته. راغلی کور ته سړی ورک دی په چرتو کې، اوس به چاته کوم امر په کارو کې.
که مې آس و که کچره که مریی و هر یو زما سره په کار کې ګړندی و بل مې فکر په راسته و حیوانان و که کچره و که آس را باندې ګران و دلته مځکه پر سړي باندې سول تنګ هلته بیا د چرګ او سپیسو سره جنګ سړی بیا سور نږدې و هغې خواته چې نن بیا به کوم پیغام راکړي و ماته سپي ویله چرګه ډېر د څه په تنګ شوم اوس د لوږې نه د مرګ سره پر څنګ شوم دا یاري په عارفي اخر بدلیږي او پر ما دې یاري نور غمیږي دا چې تا همیش په بیدارۍ دې ځان ساتلی زه چې یم په درواغو غولولی چرګو سپي ته ویل ته څومره ساده یې چې له خپل نصیبه ماته په ګیله یې زه چې تل یم په نس موړ او سم مې کار دی نو زما خو توکل پر خپل بادار دی ستا توکل دی د دې کور پر مالکانو زغلبې همیش ډوډۍ له مؤمنانو خو یو زیری در کوم که خوشحالیږي هغه دا دی چې سبا په نس مړېږي چې سهار سي دا سړی خپله مړ کېږي 3 ورځې چې بیا میله سمیږي پسې کېږي به 100 ورځې خیراتونه هره ورځ به د پسه وهې هډونه سړی ډېر په دې خبره وارخطا سو سړی ډېر په دې خبره وارخطا سو رارهی سهار پر لوري د موسی سو ویل زه چې صدقه سم پیغمبره ما له مرګه څخه خلاص که بختوره ویل زه چې صدقه سم پیغمبره ما له مرګه څخه خلاص که بختوره سړي ټوله کیسه وکړه و موسی ته چې له خدای څخه ژوند وغواړه ماته زما په ټوله مرتبه له داسې کاره ته نن ژوند راته طلب کله باداره پیغمبر ورته ویل چې سړی درته ژوند غوښتلی نه سم لیونی صرف دعا به درته وکړم چې وساسې د نچیس یې په رتبه هلته بالا سې سړی مخ ته د موسی نبي چپه سو نور یې وخت پر دې دنیا باندې پوره سو انسانان چې هر شي ته سودا سي خامخا خپله سودا ورباندې باسي چې نه کار په هغه څه کار د هر چا دی چا چې خدای ته ځان نږدې کړي یا باچا دی چې هر څومره پر دنیا اخته په کار یې خو شاکر به همیش د کردګار